ارجنټ ټیلره ویم اوس ترنه یو کس نشي خلاصولی د خدای مسلمانه ستا د لاسه خو زه په شرمونو شرمېدلم هلکه په دې اختر کې چکرې وي څوک داسې دي څوک داسې او زه د شرم د لاسه په کور کې ناست یم دا تا ما څه کومه لوبه کړې ده اوس ترنه څوک نشي خلاصولی خو زه ګورم هغه جعفري چې څه شو باغ ته خو پسې رالم چې هغه ځان څه بوځم هسې نه ما ونډبوي که نه لکه داسې کې دا خو ماله خرڅ کړي مې او تا پکې بیا شور چور کړی وای او دسمات یې مې کړو دسمات یې راغلی و واه 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 ستا په سټ صابون وم اوس پکې لا غټم رالل غټم یو کار چالو کړه شکول چالو کړه واه واه دا لا کوم خلک دي یار لیونو ځان څه خبرې کوي کاکا واړې م شو کوي غټې م شو کوي زه نن ورته والله چې کښېنم والله که رانه یو خلاص شي وای جعفریانو ما ته کاکا د مینې نه وویل او تا زه ووالم دا ولې وای دا ته خفه نه شي روکي خفه نه شي ته خو زما ملګری دلته یو سپین ږیری راغلی و نوکاټ یې په غلا شو کول هغه ته مې را مازغو کار پرېښوده خفه رانه نه شي جعفریانو ته پکې زکات نه وکاږې که نه تا پکې چاته د الله په نامه ورکړه کړې ده ځکه خو یې نه دا خلکه وړي ښه دا پرېږده تا خو په تېر کې د زنانو کپړې اچولي دي دا ولې جعفریا همدغه مسله کې خو تاله رالمه که نه ما یې ته د باډۍ نه ښې چې ورپسې ورشو هغه ارجنټ ټیلر پسې نو که نور څه نی ما خو به تې خلاص کړې که نه تا سره ځمه دونه غټه باډي مې ده زه له یې ډبومه اوس مې دا بابا څنګه وډبو راځه داسې کار دی ورځو خو ځان سره زړه ګولۍ راواله کال ته راباندې څه چلو شو چې د ژبې لاندې اته کېدم ته موږ بیا پاتې راولې زه رساسمه زه یې د له ډبومه هسې ګپ لګوم راځه چې راځه زه شکر دی چې دوی لاړل اوس خو به تې جولۍ ډکه کړم او راځه جعفریه د دې ځای نه غوسې ډېرې مه کوه یو غوسه ارام هم ده او د سر رګ به دې وشلېږي یا الله ته پکې خیر واچي دا ولې جعفریه لاس راکه نو چې ستا دې ځای نه خپې خوېږي لکه ارجنټ ټیلر څه به زه څه کوم په یوازې دا خو ته وایې زه پهلوان یم او دا دې واغلې ما غورځه جعفریه بس زه یم هغه درځي له مېړو بوځم د دې ځای نه دلته راباندې دا خپې او لاسونه مات که تا واورېدله چې دا اړه دې یخ شي راناسه ما ورته د سټیم لګولی نه راچولې نه څنګه نه سټیم نه ګولې ده ملګرو د ټیلر حجرې ته راورسېدم خو تاسو داسې کار وکړئ چې دا ویډیو لایک کړئ او یو ښکلی کمنټ هم پرې وکړئ او شیر یې کړئ اوس د ټیلر انجام ته ګوره راځه پورې او مونږ یې خوبونه ارام کړي په خپله څه بېغم اوږده دي پاڅه وای که نه والله کو تعالی مې کمیس پسې پیسه ګنډلي څوک یې لکه ته ښه اوس وایي څوک یې دا ماته ته ووایه چې دا تا چل د نارینو نه زده کړې که د زنانو له چې دا ما له یې دا انجام کړې یاره استاذ ویم خوبونه مې ځکه کولو چې شوګیره مې کړې تا ته خو پته ده که نه د ټیلرانو څه ژوند دي غلي شه د ټیلرانو ژوند پرېږده بیا به په هغې باندې غټ کتاب لیکو خو دا راته ووایه چې زما را جوړې نه دا کالر څه که یا لکه قیصریه دا کالر لکه چې خرڅ کړی دی غلی شه مړه داسې چیلی خو نه ده نه په خپله څونه په سکون خوبونه کې او په ما دي خوبونه ارام کړي دي خواښې کره لاړم او هغوی وي دا ګنجی زنه نه څوک راله حقه چې راغلی مو د غمه کور کې پروت هم دا دې اوس تاسو پسې رالم یاره مړه تا ته خو پته لګي د اختر شپې ورځې وي او په ټیلرانو باندې څومره رسي او بل خو تا له ما دې کپړو پسې کالر سټیپل کړی و که نه ما وې کور بیا دله بیبي ورپسې وګنډي نو ما ته دې مخکې ولې نه وې د خدای مسلمانه خو مې مور ډېره زیاته خفه شوه په درزیانو وي شوګیرې کړي وي پردی پنسۍ یې ورسره اچولې نو هغه خو یې بېګا تنور کې وسوځو که نه راباندې کپې ملګرو که دا ویډیو هم خوښه شوي نو دا مخکې شیر کړئ او یو لایک هم ورکړئ دا مخکې م رڼا شه